دا د مرکز ښرنې ښار ده. دلته د بېلابېلو ادارو مسؤلین هڅه کوي په ښار کې د غوښو پلور په قانوني او اصولي ډول ترسره شي تر څو د بېلابېلو ساري ناروغیو مخنیوی وشي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس وایي چې پکتیکا کې د قصابانو د روغتیا په اړه د ساري ناروغیو د مخنیوي په پار معاینات پیل کړي دي او په قصابانو یې ځانګړې جامې هم ویشلې دي. او ډېر داسې امراض ساري امراض دي چې د مالونو یا د حلالې په واسطه باندې ټولنې ته او خلکو ته سرایت کوي. ساري امراض دي، حتی مهلک امراض پکې شته ده. همدا رقم ته بعضې قصابان دي چې ځینې داسې مرضونه دي چې هغه قصابان که ولري او قصابي وکړي د دوی له لارې نه ټولنې ته سرایت کوي. د پکتیکا مرستیال والي مولوي محب الله حماس ویل چې د ولایتي ادارې د ګډې پریکړې په موخه یې په ښار کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په موخه د قصابانو روغتیایي معایناتو لړۍ پیل کړې او هغه غوښه چې په بازار کې پلورل کیږي باید د عامې روغتیا د ریاست ځانګړې ټاپه ولري. که داسې مرضونه ساري بیماریانې چې هغه له دې قصابانو نه او یا له داسې بېکارو غوښو نه انتقالېږي نورو مسلمانانو ته، نور ولس ته. 2 تنه پکتیکاوال د عامې روغتیا د ریاست په شوي اقدام خوشحاله دي، خو زیاتوي چې په ښار کې د ټولو هټیو ډلبندي وکړي تر څو خلک په اسانۍ سره له معلوم ځای څخه پیر او پلور وکړي. ډېر 21 کاله کې چې دلته کوم نظام تېر شوی و، له کوم دولت و او اوس رئیس صاحب راغلی ده، د عمره د 15 ورځې 10 ورځې کې چې زموږ سره کومه وسیله ده کړې ده او په موږ یې کوم رحم کړی ده، دا معاینات یې له موږ څخه اخیستي دي، د موږ ژوند ته دوپان کړی ده. موږ له دې ډېر خوشحاله یو. ولسونه ټول پرې خوشحاله دي. دا پروګرام باید بازار کې نور هم پلی سي. د دې لپاره موږ هر وخت دوی سره آماده یو. د یادونې وړ دی چې یوه اونۍ وړاندې د ښاروالۍ د مسؤلینو له لوري د دې ولایت سبزي منډۍ لپاره ځانګړي مارکیټونه د پیر او پلور لپاره جوړ شول.